अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद کوم چې ښه به وئ. نن زه تاسو د داسې کیسو سره بوځمه که سوچ مو کړی وي مونږ کله کله چا سره ښه کول غواړو او هغې کې مونږ سره بد وشي. مونږ کله کله چا سره چاته ریسپیکټ ورکوو، هغه ریسپیکټ سره مونږ ته بېزتي میلاو شي. که چېرته تا سره دا کیږي او دا ویډیو تر اخره وګوره. یو ځل یو مار و چې هغه مار په کور به څوک تلل، هغه مار دومره زهریله و چې د کور خوا سره به یې څوک نږدې هم تلل هغه خلک به یې کټ کول، مطلب وژل به یې. نو چې کله یې ډېر خلک ووژل، خلک ووی شو. د هغې لکې خلکو په هغې زوی تلل چې کوم یې هغه بند کړه. نو یو ځل یو بزرګ و، هغه ډېر زیات ستړی شوی و. هغې ځای کې د مار کور ځای کې او ونې بوټي م، هغې ویل چې دلته به زه لږه سټې وکړم. نو چې کله هغې دا اراده وکړه د کلي خلکو د دې منې کولو اړتیا وکړه چې په دې ځای باندې ته مه ورځه، میبي دلته مار دی چې غټ مار دی، ډېر زهریله دی چې هر کس خوري. هغه بزرګ وویل چې زه ځم، زه به د مار نه تپوس وکړم. هغه بزرګ چې ورغی مار ورته خواته نږدې، نو مار نه دا تپوس کوي چې ته خلک ولې خورې؟ نو مار ورته وایي چې که زه چرې خلک نه خورم او د خلک چې کوم دي دا به ما سره هم ظلم کوي. نو هغه بزرګ ورته ویل چې آیا دا ښه خبره ده چې ته د خپل ځان بچ کېدو کې او د خپل ځان مطلب عزت دپاره د نورو خلکو مطلب هون اخلې او خلک وژنو؟ هغه مار خاموشه شو. هغې د نن بیا دا فیصله وکړه چې زه به د نن نه څوک نه خورم. او داسې وخت تېرېدو او خلکو ته پته ولګېده چې د مار څوک نه خوري. نو هغې د هغې ځای خلکو او په هغې کور او هغې سره خوا کې د تللو اراده م وکړله او خلکو هغه هر څه پارټیټ کړل. نو هغه خلکو خپل سفر جاري وساتو. داسې وخت تېرېدو چې ځنه خلکو به د مار سره مذاق شروع او د هغې ځای کلي ماشومانو خلکو به مار ونیو، نو په ګلۍ کې به یې ساتو او لاسونه به یې نیولې وو او په لاسونو به یې نیولې وو، مذاق به یې ورسره کوو او کله به یې خوږ کو او کله به یې اوچت کو، ځمکې ته به یې راوویست. نو بیا هغې لږ وخت پس 2-3 میاشتې پس هغه بوډا بیا را روانو په هغې لار. هغه مار ته چې کله وکتل، هغې مطلب باډي چې کومه وه هغه ډېره ډینجرس، مطلب ډېره اسخا وه او لکه بېهوشۍ او زخمي حالاتو کې و. هغه ما نه ته تپوس کړي چې دا ولې؟ بزرګ ډېر حیرانه شو. مار ورته وایي چې ما ستا په خبرو عمل وکړو او ما خلکو کټ کول مطلب چیچل کولو پرېږدل، نو خلکو ما سره دغه بیهیویر چلو کو. هغه بوډا غلی شو. ورته ویل چې ما تا ته داسې نه وي ویلي چې ته خلک مه خوره. وی ویلي ما تا ته داسې ویلي وي چې هغه خپل ریسپیکټ او خپل ځای په خپل ځای ساته، او چې مطلب زما دا دی چې هغه خلک چې کوم تا سره بیا مذاق چالو کړي، ډېر زیات ورانۍ چالو کړي، نو هغه خلکو له ټک ورکوه او هغې هر کس له ټک مه ورکوه. خپل ځان روب خپل مطلب طاقت چې کوم دی ځان نه مه اچوه، هغه په خپل ځان کې ساته. نو که چېرته ته په خپل ژوند کې وګوره ته چې د چا سره حق او ځان ورته دومره بېعزته کې او ځان ورته دومره سپک کې چې هغه خلک ستا ریسپیکټ کول پرېږدي او ته هم لکه یو د مار په شان. کله کله ته سوچ وکړې او خپل ریسپیکټ دومره لاندې رابوځې او خپل طاقت دومره لاندې رابوځې چې ستا سوچ کوم نه کېږي. او د دې ویډیو نصیحت دا دی مونږ ته چې که چېرته په ژوند کې ته چا سره ریسپیکټ کول غواړې، خپل اول ځان له ګوره، نه پس بیا خپلو ښېګړو کولو ته ګوره او د بل ریسپیکټ کوه. تھینک یو.